السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو په دې هیله چې ټول به راغ او روغ یاست. ملګرو نن درته د اتصالات د ډیټا په اړه ډیټا سیټینګ په اړه ویډیو وړاندې کوم. ډېر سیمې کارټونه ما لیدلي دي چې اتصالات هغه چې ډیټا نه راخلي، چې انټرنیټ پکې فعال کړي نو ډیټا نه راخلي، که سیټینګ هم ورته جوړ کړي په مکمل ډول خو بیا هم ډیټا نه راخلي. دا پکې ستونزه ده ملګرو. دا به تاسو ته مکمل وښیم او حل بیرته کړم. تاسو اتصالات سیم به بیا په چټکۍ سره ډیټا راخلي. او ملګرو ویډیو تر پایه وګورئ، سکیپ کوئ مه. چې ویډیو پیل کړو دې څخه مخکې یادونه کوم که زما چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، زما چینل در سره لایک او سبسکرایب کړی، کې د بیل نښان هم ووهئ. راځو چې ویډیو پیل کړو چې څنګه د اتصالات په سیم باندې ډیټا راواخلو. ملګرو تاسو ته وښیم چې ګورئ څنګه زما سیم کارت د اتصالات هغه ډیټا نه راخلي. او بیا وروسته هم تاسو ته وښیم چې کله مې جوړ کړ چې څنګه یې ډیټا راواخیسته. ملګرو اوس به راشو ملګرو تاسو ته به یې زه وښیم چې ولې زما اتصالات هم دغسې ډیټا نه راخلي. ملګرو تاسو بلته راشئ، په نیټورک او انټرنیټ باندې ټیک وکړئ. دلته به راشئ، دلته مکمل سیټینګ ما ورته جوړ کړی ملګرو. تاسو لیدلی شئ دا زما د انټرنیټ د MTN سیمې کارت سیټینګ دی. دا چې هر اتصالات سیمې کارت واخلئ ملګرو نوی او انټرنیټ مې پکې نه کړی ملګرو، دا ستونزه پکې شته یو کې. تاسو یې دلته په اسانه طریقه باندې حل کولی شئ. چې دا سیټینګ ملګرو پکې جوړ کړه، اوس هم ډیټا نه راخلي. ګوره تاسو ګورئ دلته به راشئ، دلته مینده ډیټا یم چې ده د اتصالات تاسو ګورئ ملګرو، دلته ډیټا هم تاسو ته په خلاصه کړم، خو دا هېڅ طریقه باندې دغه نه راخلي، ډیټا نه راخلي ملګرو، پاس ډیټا غشي نه راخلي. تاسو ته به زه دې طریقه وښیم چې څنګه کولی شئ چې دا طریقه په مکمل ډول تاسو حل کړئ. تاسو اتصالات سیم کارت به بیا ډیټا راواخلي او پاس په غش ښکاره شي. ګورو را به شئ تاسو لومړی دلته میسیج ته، دغې میسیج ځای ته به راشئ. چې میسیج ځای ته راغلی ملګرو تاسو به دلته به تاسو راشئ 33 به ولیکئ، 28 دا هم چې وویل ته به وویل سینډ ټو، دا هم چې وویل ملګرو تاسو به دلته راشئ، تاسو به دا ووهئ اس فاصله جی فی آر اس، جی فی آر اس په ووهئ ملګرو. او تاسو چې کوم سیمې کارت وي هغې کې به تاسو سینډ کړئ. زما سیمې کارت اول کې نه دی، زه به دا سیمې کارت واړوم دویم ته بیا راشم دلته به ولیکم اس فاصله جی پی آر اس، دا هم چې ولیکم ملګرو تاسو به هلته سینډ باندې کلیک وکړئ. سینډ باندې مې چې کلیک وکړو دا به سینډ شي ملګرو. ګورئ ملګرو سینډ شو. اوس به بېرته دوباره راشم واپس کې تاسو ته به وښیم چې څنګه زما سیم ډیټا راواخیسته او ډیټا راخلي. ملګرو تاسو هلته پیغام رالېږي چې تاسو دا به بریالیتوب توګه ومنل شو. تاسو اوس کولی شئ چې ډیټا خلاص کړئ. ملګرو دا ګورئ تاسو دلته ولیکل ملګرو، تاسو ته په ثبوت مې ورسوي چې اوس زمونږ د اتصالات سیمې کارت مکمله ډیټا راواخیسته، پاس غش ښکاره شو ملګرو. تاسو ته یو زه وښیم، ګوره ورته 2 وخته مې اتصالات ته وه او اوس هم موبایل ډیټا اتصالات ته دلته هم تاسو کتلی شئ چې زمونږ ډیټا خلاصه ده. تاسو دغې طریقه باندې کولی شئ چې خپل اتصالات سیم باندې ډیټا راواخلئ او د انټرنیټ څخه استفاده وکړئ ملګرو. دغه طریقه که مو خوښه شوي زما چینل در سره لایک او سبسکرایب کړئ، په څنګ کې د بیل نښان هم کېکاږئ. ملګرو تر بلې ویډیو پورې ما ته اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.